حسد به د چا سره مطلق وي وایي نیکبخته یې په بل ازموي بدبخته یې په ځان ازموي اول حسد په اسمانو کې چا کړی شیطان دی آدم علیه السلام سره خاتمه یې خرابه شوه په مځکه کې چا کړی قابل د حابل سره وکړه خاتمه یې خرابه شوه نمرود د ابراهیم علیه السلام سره وکړه ابو جهل د رسول علیه السلام سره وکړه آخر انجام یې څه شو الله دې موږ صاف زړه غواړي د اخلاص زړه غواړي الدین النصیحه دین اخلاص چې د خدای سره مخلص ټوله جامعه د بشر به بیا د ټولو مشکلاتو نه خلاص نه به د چا غیبت کوي عظیمه ګناه ده موږ تاسو ته ډېر عادي ښکاره کېږي کتابونه د حدیثو کې راځي شروحاتو د حدیثو کې چې افحش الفواحش خو بدو کې بده ګناه بې حیا او بېکاره ګناه هغه غیبت ده خو اکثرها انتشارا ډېره زیاته ډېره زیاته کوم مجلس کې بې غیبت وي هغه تعجب کوي او الله ته څومره مبغوضه ده رسول علیه السلام مبارک په مجلس کې ناست ده دوه کسان ورسره دوه کسان راغلل مجلس کې کېناستل رسول علیه السلام ته په فراست باطني سره معلوم شو الله خپلو دوستانو ته د زړه سترګې خلاصوي الله تعالی کشف ورته کوي چې دا څه قسم حالات په دغه انسان کې موجود دي دلیل حدیث مبارک د ترمذي شریف ده اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله دلته حاشا سره دوه تفسیر کوي وایي ظاهري معنا او مطلب دا ده چې د کشف د مؤمن له وداخلې په نور د الله سره ګوري څومره چې زړه د الله سره اشنا وي الله حالات ورته معلوموي پیغمبر علیه السلام په حضور کې کېناسته وایي د تاسې په غوږو کې زه غوښې دي ورته یا رسول الله موږ خو غوښې نه دي خوړلې وایي نه د انسانانو غوښې م خوړلې د غیبت هم کړی خدای پاک آیاتونه نازل کړل چې آیا دا خو کوئ چې ورور دې مړ وي د مړه ورور غوښې وخورئ عجیب د خدای کلام بلاغت متوجه سي الله داسې نه راته وایي چې تاسې دا خو کوئ چې د مړه غوښې وخورئ یو سړی به وایي چې و د ما پلانی دښمن ده که مړ سو د مړه غوښې یې خورمه هندي وروسته په اسلام مشرفه شوې ده د حضرت سید الشهدا حضرت حمزه صفیان یې خوړله خو تېرولی یې نه شوی خو دښمني وپېږوه الله داسې راته وایي چې ورور دې مړ وي په مړه ورور باندې ولګیا غوښې خوري الله وایي دا خو کوئ وکریهتموه تاسې بده ګڼئ که متوجه سي ورته ورونه دا عادي مه ګڼئ پیغمبر علیه السلام صحابو ورته پوښتنه وکړه وایي په تاسې کې مسکین څوک ده ویا رسول الله موږ مسکین هغه ده چې سره سپین نه لري درهم او دینار نه لري وایي نه مسکین هغه ده چې لمونځونه یې کړي وي روزې یې نیولې وي عبادات یې کړي وي خو دې ته کنځا کړې د دې حق خوړلی د دې غیبت کړی د دې مال خوړلی په ورځ د قیامت به د ده کړي عمل ټول یې ګټه ورکوي بیا که په دې باندې خلاص وکړو د هغو ګناهونه به په ده باندې وځي بیا به وروسته دی جهنم ته وځي تاسې ځان سره فکر وکړئ ورونه د چا چې غیبت کېږي یو دم هغه در باندې راسي څنګه مو رنګ زیړ وګرځي چې وایي دا خو په داسې حالت کې را باندې راغلی خو دا سوچ باید وکړي چې دا نقشه خو ټوله الله ثبت کړې ده دا خو ټوله پورې د قیامت ما ته ښکارول کېږي بیا الله راته ګوري ان تعبد الله کانک تراه د خدای داسې عبادت وکړه که داسې الله ویني که ته نه وینې دا سوچ خو کوه چې الله تعالی مو ویني دا صرف د نمونې په شکل کې دروغ نن دومره زیات دي چې دا دروغ چاته ګناه نه ښکاره کېږي او د حدیث په بنیاد ورته وایم یفشو الکذب دروغ به پاش کېږي ټیټېږي به دې ته ولکه اوبه چې وشیندې جګې او ټیټې ته رسېږي دا چاته ګناه هم نه ښکاره کېږي خو دومره عظیمه ګناه ده پورې وړو دومره لویه ګناه ده رسول علیه السلام مقرر تبلیغ کړی و تقریر یې کوو صحابه کرامو ته بیان یې ورته کوو بیا یې د صحابو نه پوښتنه وکړه وایي تاسې ته لوی ګناهونه در ونه کوې صحابو ویلې بلا ولې نه راوته ویې که یا رسول الله وایي د الله سره شرک مقررول
ځکه مشرک انسان خو الله هېڅ نه بخي، هغه خو بیخي جنت ته نشي تللی. دوم چې شی ده حقوق الوالدین، مور او پلار ازارول. عاق دې ته نه وایي چې تا ته یو ته دې ما لخوا عاق به په میراث کې شریک نه یې، نه دا غلطه خبره ده. چې مور او پلار د نفس خفه کړه، زړه یې درنه ازاد سو ته عاق شوې، دا د الله مبغوض انسان ده. جبرائیل علیه السلام چې راکړې رسول الله مبارک امین ویلی ده چې یو څوک چې مور او پلار یې یو د دوی سپینګیرتوب ته ورسېږي او دی جنت ته داخلوي چې دا دې تباه وي، رسول الله مبارک وکړي چې امین. درېیم چې شی ده رسول علیه السلام تکیه کړې ده په دې بیان وقول الزور، دروغ ویل یا شهادت الزور، د دروغو شاهدي ویل. دا یې بیا ویلې اخر رسول الله مبارک تکیه پرېښوده راجع شو، بیا یې ویلې. صحابه کرام وایي چې موږ ویل چې کاشکې رسول الله صلی الله علیه وسلم نور غلی سوی. داسې نه چې د رسول الله اسلام خبرې په دوی درنې شوې، دوی په تنګ شو ورته. د رسول الله اسلام په خبرو باندې دوی خوند اخیستی چې څومره زیاتې دوی باندې خوشحاله وو. خو څه دپاره دوی دا خبره کوله چې رسول الله مبارک په تکلیف شو. صحابه خو داسې پاک خلک وو چې یو وارې به د الله د دین حکم ورته بیان څه دستي به یې عملي کوه، خپل سوچونه نه پکې کول. نن خو موږ غواړو چې هغه د الله دین په خپلو خواهشاتو باندې برابر کړو، د هر چا چې کوم قسم طبیعت وي په هغه طریقه باندې برابر کړو. جناب حضرت سے مبارک چې کله روسیانو اولینه حمله د دوی په کورنۍ باندې وکړه، څو خبرې کړي دي. خلکو ورته ویل خلک ورته اوځي، تاسې په اوږو باسو اوځئ. یو یې دا ویل موږ ملهم یو، موږ ته الهام سوی نه شو ورکوي. دوم سختې فتنې را روانې دي، یو به شهید خلاصېږي، یو بندي پرېمو دي چې یا شهیدان شو یا بندیان شو. درېیمه خبره یې دا کړې ده چې خلک به اهل هوا سي، د خپلو خواهشاتو به مني، خبر به نه در سره مني. هغه هم دا ښه ده چې مسؤلیت مو په کلاس یا بندیخانه کې بریږي. د الله د دین خپل زړونه تابع کول پکار ده. خپل نفسونه نه پس د غیبت غواړي، نه پس د حسد غواړي، نه پس د کین غواړي، نه پس د بغض غواړي، نه پس د ظلم غواړي، نه پس د غلط مال غواړي، نه پس د غلط بسکوټونه غواړي، نه پس د په کوڅو کې ګرځېدل غواړي، نه پس د ګیلر خیل غواړي، نه پس د چا سره دښمني غواړي، نه پس د په ناحقه قتل غواړي. دا راوګرځوه د الله دین څه راته وایي. په ورځ د قیامت خو الله حساب درسره کوي. الا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته. د خدای د پیغمبر عجیب کلام ده، سبحان الله. جامع کلمې الله د تور کړی دی. خبردار هر یو د تاسې راعي ده او شپون ده، هر یو د تاسې کوم توجه چې ورته ونو، هر یو د تاسې شپون ده او هر یو راعي نه د خپل رعیت پوښتنه کوي. امیر د مسلمانانو د خپل ټول ملک پوښتنه ورنه کېږي چې تا په ملک کې څه روان دي، تا په ملک کې کوم حالات دي، اتا د وزیرانو په خپل مابین کې چې شته او که نشته، اتا د والیانو قومندانانو په مابین کې شته او که نشته، اتا د ملت په مابین کې شته او که نشته. دا ټول حالات خو د الله د دین موافق برابروي. د هر وزیر د خپل وزارت پوښتنه کېږي چې څومره مسؤلیت ورته سپارل شوي، د هر قومندان د خپلې قومندانۍ سپارل کېږي، د هغه پوښتنه ورنه کېږي. امام می د مذهب دی خیسته هر منقب دی، سپین ستوری د ادب دی د فقه سرچینه ابو حنیفه.